سبا به درته واچوم. صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ کله چې تاسو کویک بک انسټال کوئ تاسو ته دلته یو صفحه راځي په نوم دا اوپن ډایلاګ باکس ویلکم سکرین یا سٹارټ اپ پیج. صحیح ده کنه. دا صفحه څه لپاره ده؟ تاسو کولی شئ دې صفحې نه یو نوې کمپنی کریټ کړئ، هغه کمپنیانې چې مخکې جوړې شوي دي هغه راخلاصې کړئ، یا موجوده ټمپلیټو څخه شی وکړئ یو کمپنی راوچته کې او وایخلئ. صحیح ده کنه. اولنی اپشن دلته کریټ ا نیو کمپنی د نوې کمپنی جوړولو لپاره استعمالیږي. اوپن اینڈ ریسټور ان ایگزیسټینګ کمپنی هغه کمپنیانې چې مخکې نه دغه شوي وي جوړې شوي وي موجودې وي هغه خلاصولی شي او ریسټور کولی شي. همداشان اوپن ا سمپل فایل هغه فایلونه لکه مثال په ډول کومې کمپنیانې چې جوړې شوي لکه لا فریم لپاره یو کمپنی ده، اډوانس انوینټري بزنس لپاره دغه یو کمپنی جوړه شوې ده تیار، تاسو بیا دا کسټمایز کولی شئ. کسټمایز کولی شي. په دې مقصد هلته کمپنی یو کمپنی ته جوړه ده تی بیا کولی شي ځان ته سیټ کړي. صحیح سمپل دی. او اوپن سره څه کولی شي؟ هغه کمپنیانې چې دلته نه دي کولی شي اوپن سره راخلاصي ایډیټ دی لیست کې تغیرات راوستی شي. فعلا دغه آپشنو یو نم کار نه اخلو سوا ده کریټ ا نیو کمپنی. ځکه اول تاسو یو کمپنی باید کریټ کړئ، هغې نه بعد تاسو هغې ته ډیټا ورکړئ. صحیح ده که نه؟ نو را به شي کریټ ا نیو کمپنی. ښه څو آپشنې دي. ایکسپریس سټارټډ کله چې تاسو مثلا په اصطلاح آماده یې دغه یې هر څه مو ټیټ دي نو بیا کولی شي دې نه کار واخلئ. صحیح ده که نه؟ صحیح ده که نه؟ نو تاسو ازه ریکمنډیټډ دې سره دغه کولی شئ. ولې که چېرته انټرویو ورکوئ دې آپشن نه کار واخلئ. اولنی مونږ یې دې نه کار اخلو. دا سکیپ از انټرویو ده. صحیح ده که نه؟ مونږ وایو چې دا کریټ کلیک. ستاسو ای کمپنۍ انټرویو شروع شوه. اول ځل عبارت تاسو ته وایي چې ستاسو د کمپنۍ نوم څه ده. صحیح ده؟ اوس راځم مثال الخیر. ولې لیګل نوم یې شی ده. زه دلته الخیر ډاټ ایډیو نوم مې ورکوم. الخیر ډاټ ایډیو ډاټ ای اف. صحیح شو؟ دا یې کمپنۍ نوم شو. او دلته دې کمپنۍ لیګل نوم شی ده. لیګل نوم په دې مقصد ده چې لیسنس نوم دې شی ده. لکه مثال په ډول د افغانستان قانون اساسي داسې وایي چې کله تاسو یو کمپنۍ رجسټر کوئ هغه باید په خپله ژبې سره رجسټر شوي وي. لکه اوس مثال در کوم اسکایلینډ یو نوم ده که نه، نو ته به دغې معرف لایحې ته باید داسې وګورې چې اسکایلینډ نه وي، ته کولی شي ورته ووایې چې اسمان ځمکه داسې نوم به ورکوي. بیا بزنس لپاره ته کولی شي اسکایلینډ واخلئ. دلته هغه لیګل نوم به ورکوي چې په کوم نوم سره راجسټر وي. نو فعلا موږ الخیر په همدې نوم سره راجسټر ده، الخیر ډاټ ای اف ډاټ ایډیو ډاټ ای اف. صحیح شو؟ ټیکس آی ډي خپل هغه لیسنس نمبر، هر جواز خپل نمبر لري، تاسو به یې جواز نمبر ورکړئ. صحیح شو؟ کوم ادر کوڅې کې ده؟ تھرډ سټریټ آف کولی شي دلته ولیکئ کارته ناو. صحیح. کوم سیټي؟ کابل. سټیټ فعلا مونږ نه لرو. سټیټ لرو؟ نه لرو. زپ کوډ مونږ 20,000 ده. یو اس دلته کنټري مونږ ادر کنټري کې راځو. افغانستان نشته دی کې. ها مونږ څه کې راځو؟ ادر کنټري. کوم هیواد څخه یې؟ او دلته ای کمپنۍ ای فون نمبر ورکا. یعنی هر ای کمپنۍ فون نمبر چې وي هغه ټایپ کا. اوس ورته وایي چې مونږ ای فون نمبر 0039 و84 مثال. فاکس آی ډي دا ما فاکس آی ډي شو. فاکس یو ماشین ده چې مثال په ډول تاسو کولی شئ خپل هارد کاپیانې سیو کړئ. فاکس ماشینونه دي. خپل فاکس آی ډي فاکس نمبر تاسو ورکولی شئ. صحیح شو؟ ای کمپنۍ ایمیل وایم چې الخیر ډاټ ایډیو
atlas@gmail.com. Website www.alkhair.edu.af. دايما ويب سايت شو صحیح شو کمپنی انټری وشوه انفارمیشن کمپنی وشوه نیکسټ کا یس دلته تا نمبر ایرور درکوي دا نمبر می ورکو نیکسټ دلته فارمټ چینج کا اوس صحیح شو ځکه چې فارمټ سره پیژنې خپل لایسنس نمبر ډیجیټ کم دی صحیح شو اوس نیکسټ ولدا اپشنل هم د کوسي ورکویم نه مشکل نشته صحیح ده دا نمبر موږ سره خپل نمبر چې کوم یو د نشته ده دا اپشنل ده صحیح ده دلته اوس راځو و سلیکټ یور انډستریز دا اته کاروبار اچي شي پاره ده فیسبوک تاسو ته یو بل غټ کار هم کړی ده مثال دغه ځکه چې تاسو دا کاروبار شروع کوئ اچي شي مطابق شروع کوئ صحیح ده کنه دا هغه کمپنیانې دي چې مخکې نه کمپنۍ جوړې کړي لکه اوس د انسټیټیوټ کاروبار وګوره اکثریت سره شباهت لري مساوي دي کنه نو ماشر یو انسټیټیوټ راوچت کړي خپل ځان ته کاپي کا په لږ څه چینجز پکې راواله دا یعنی هغه کمپنیانې تیارې جوړې شوې دي کولای شي ته دغه کسټمایز کې او انټری ته واخلې صحیح ده خو دلته چې ډېره استعمالو مونږه هول سیلز ډیسټریبیوټ اینڈ سیلز دا ولې دا استعمالو ځکه چې مثال په ډول مونږه په دې کې هم سیلز لرو هم پرچیز لرو هم پروډکټ هر څه پکې شامل دي صحیح ده کنه دا مو چې کله انتخاب کړو نیکسټ ها راځو راته وایي چې تاسو کاروبار څه رقم ته ده پارټنرشپ ده سول ده کوم یو ده کولای شي دغه ځینه وا انتخاب کې صحیح که پارټنرشپ تاسو انتخابوي هم کولای شي ال ال سی انتخابوي شي صحیح شو لیمیټډ لایبیلیټي شه ده همداشن موږ سره کمپنی ده صحیح ده کنه یا کارپوریټ ده همدارنګه موږ سره سول پارټنرشپ ده ځان ته ده صحیح ده نو کولای شي هر نن پروفیټ انجوګانې تاسو وګورئ دغه ځوانانو شوراګانې تاسو وګورئ دا ټولې شي کې دي نن پروفیټ دا نه کومه فایده اخلي نه اخلي خو نن پروفیټ ده وی خدمت کوو صحیح شو کولای شي تاسو زه وایم دا سول پارټنرشپ ده نه تنه نیکسټ ستاسو فرست منث اف فسکل ایئر کوم یو ده دا کاروبار کومې میاشتې نه شروع شوی دی نه کا زه مارچ نه صحیح شو نیکسټ په کویک بک کې هیستوري کې دا مثلا نو خیر بیا کېدل چې پاسورډ دی ورکړل خو په کویک بک کې یو بل خبره اوس چې راغلی هغه چې اډمنسټریټر پاسورډ یو چې دا پاسورډ نو ورته کې دګې نو واپس ما یو که سبا ته یو چې ما ته په ټول دا خپل کس سیفټي لپاره سکیورټي لپاره یو پاسورډ ورکوي 1 2 3 4 5 پاسورډ ورکوم 1 2 3 4 5 صحیح شو نیکسټ کوم په ورسېدای بیا وکریټ یور کمپنی تاسو کمپنی جوړ شو کمپنی اوس چیرته سیټ کوي ډیفالت سی ډرایو کې وي تاسو به دا چینج کې ورور د سی او ډرایو ته چې هغه ډرایو مثال په ډول ورسته خراب نشي نو زه به راشم دا به ډي ډرایو کې سیو کوم دلته به راشم کویک بوکس کمپنیز صحیح شو کویک بوک کمپنیز صحیح شو کومه کمپنی ده الخير بنو دا ما سیو کړه اما کمپنی سیو اوس دا کمپنی به څه کوو کسټمایز کوو یعنی دې کې به تغیرات راوړو دا بس صحیح ده په ورسې صحیح دا ډېر سم پروګرام ده
خیر به بر به ها چې کله کمپنی کریټ شو تاسو انټرویو ګوره اوس هم دومره پاتې ده دا تاسو به کسټمایز کوئ یعنی کمپنی مو هول سیل ډیسټریبیوټ ته واخلته کنه نو دا به راشي نیکسټ کله مو چې نیکسټ کو ها اوس دلته وایي چې تاسو څه سیل کوئ سرویسز لپاره دا کمپنی جوړوي کنه پروډکټ لپاره مثال په ډول زه لږ مثال درکوم زه تاسو فیس اخلم یا تاسو نه فیس اخلم عموما تور سره دایما پروډکټ کې راځي خو کله چې تاسو یو وخت راشي چې زه تاسو سره یو څوک واسطه ما تاسو باندې نه کارو کې هغه هم سره په دغه کې راځي کنه پروډکټ زه پیسې تیار سرویس صرف خدمات وړاندې کوي لکه مثال درته هم زیاتره کمپنیان دي خدمات وړاندې کوي هغه خدمات نه یا پروډکټ ورسره نه لري لاند مثال در کوم لکه شوراګانې چې ما مثال در کوم پلانی ولایت شورا تاسو کتلې دي نو تاسو دواړه واخلئ د یو وخت راځي چې هم سرویسز کوي هم پروډکټ کوي نیکسټ ها آیا تاسو کمپنی به دولت ته سیل ټیکس ورکوي کنه به ورکوي سیل ټیکس یا مالی معاملات دي زه تاسو نه فیس اخلم تاسو فیس څنګه زه سنجوما بیا معرف د ټیکس تاسو په سر ورکوم آیا په کمپنی کې ټیکس تاسو کنيشته په انجوګانو کې نشته په دغه کې وبخښه شوراګانو کې ټیکس نه لري ښه هغه فری دي ځکه خدمات صرف کوي عاید نه لري او دولت اعلی تاسو نه ټیکس اخلي کله چې تاسو عاید ولرئ نو دا اولنې آپشن به چک کې نیکسټ وکړئ ها آیا کویک بک تاسو ته اسټیمیټ درکړي قدر نکړي اسټیمیټ شی دا اصلا کوارټس دا کوټیشن دا یو کال انټری کړي په کویک بک یو کال بعد تاسو نه کویک بک وړي چې زه آیا دا یو کالنې سټیټمنټ تاسو ته وړاندې کوم کا وړاندې نه کوم لکه تاسو بانک ته ځئ ما ټول ټرانزیکشن راته وښایي یو کوټیشن ما ته راکړه یو سټیټمنټ ما ته راکړه لیدلې مې دي کنه نو دا هم تاسو شي کوي یس کوي بل موضوع آیا تاسو به آرډر ریسیو کوئ او کنه لکه لږ مثال غټه کمپنیانه چې دی اول آرډر اخلي بیا انوایس ورکوي ولې بعض د څه دغه دی لکه واړو دکانو ته ورشي هیڅ آرډر ته ضرورت نشته دا شی راکړه پیسې واخله تاسو باید آرډر ولرئ کوئ نه لرئ خو طبیعي خبره ده مونږه کمپنی غټه ده آرډر لرو نیکسټ راځو دلته د بانکي سټیټمنټ یا موږ سره دی بلانکینګ سټیټمنټ چې کوم یو دی لکه مثال په ډول انوایس دا همدارنګ نور مسایل دا سټیټمنټ هم تاسو لرئ کنه لرئ وایي چې دا هم لرو دا ګوره خپل درته لیکلم دي ریکمنډیډ فار یور بزنس دا به نیکسټ کې بل دلته موږ سره د پروګرس انوایسینګ دا هر انوایس ځان ته یو پروګرس لري یو پروګرس لیست لري پروګرس چارت لري مثال په ډول زه وایم چې د ایمونګه د انوایس پیمنٹ دی په کوم حالت سره وشي یو شکل باید ورکو کنه نو کولای شي تاسو دا هم یاس کې صحیح شو انوایسینګ ای بل ای خاطره نیکسټ بل منیج بل یور اون کله چې تاسو دا یس کو نو دا تاسو بیلونه تاسو په خوخه شکیږي منیج کیږي لکه مثال په ډول زوایم چې وینډر ته وینډر څوک دا بل ورځ مې په ګراف کې درته خدلو هر چا نه مونږ چې مال اخلو هغه مونږ وینډر کیږي صحیح ده کنه نو عمدارنګ ټریکینګ دا څومره د مونږ دینه مونږ مال اخسته دا څومره دا ټول بل پیمنٹ حساب درته دلته واضح کوي دا به چې کال ته وګورو ته خی دا به انتخاب کی یس او نیکسټ بل ټریکینګ انوینټری دا ټریکینګ انوینټری دا یس ساته زکه مثال په ډول سره پستا کې لس کمپیوټر دي دا یو کسٹمر راوړل د چې ما 200 کمپیوټر راکا نو چې کله دا 200 کمپیوټر خرڅوي نو ډایرکټ ډاټا میسج راځي ضرورت ته 200 دا یس خدا ځکه هغه تاسو سٹاک تاسو ټول
دغه آیټم چې دی معلوموي چې څومره تا سره موجود دي کله تا ته میسج راشي دا به انتخاب کې نیکسټ وکړي. بله موضوع موږ سره چې کوم یو دی ټایم ده دا هم یس ساتي ولې یس ساتي ځکه موږ سره په کمپنۍ کې ټایم هم ضرورت ده ټایم ټریکینګ کوم یو ورته لږ مثال درکوم زه کارېږم اوورټایم ده دا ټایم کېږي که نه ټریک شي باید دغې ځینه کولی شي ټریک ټایم هم یس کې نیکسټ. آیا تا کمپنۍ کې امپلای شته او که نشته؟ هیڅ کمپنۍ بغیر د امپلایز نه چلی نو طبیعي خبره ده یس شته. دلته دوه آپشن دي وی هاو W2 که دا اکثریت په دغه کې اویلیبل ده USA کې مثلا هغه هیوادونه چې W2 امپلایز لري. W2 امپلایز څه رقم امپلایز دي لکه هغه کارمندان چې کار کوي دوی خپل نمبر یې راځي هغه ټیکس حساب کتاب هماغه نمبر مطابق راځي W2 کې راځي. صحیح ده که نه؟ دا تاسو لیدلی دي K2 او دا نومونه تاسو لیدلی دي که نه دوی خپل دغه امپلایز کې راځي. نو دلته راځو مونږه په کوم کې راځو I have 1099 کانټراکټر دا به انتخاب کې یعنی مونږه په دې حال دغه کې راځو نیکسټ. ها یوزینګ یور اکاونټ فعلا اکاونټ جوړوي او کنه جوړوي. why is the chart of account important؟ دا چې کله کلیک کو تاسو ته چارت اف اکاونټ دا چې چارت اف اکاونټ څه دی څه لپاره ده دې باندې ټول خبرې کوو خو دا تاسو ته یو هیلپ ان سپورټ راځي ټوټل ډیټیلز درته درکوي چې چارت اف اکاونټ څه ده څه لپاره ده. فعلا به نو کوم او نیکسټ به کوم. ها اوس دلته راځو اخو راځي تر اوسه پورې ته صرف کمپنی ځان ته جوړاوي دې کې خو ډېر مسایل پاتې. ایتای کاروبار اولنۍ کال کوم یو مونږه کومه میاشت اخیستې وه مارچ اول د 2013 ده که نه دویم 2019 دغه تاریخ ده دویم نه همدغه مې فسکل ایر ده. صحیح ده نیکسټ. ها دا هغه اکاونټونه دي کوم چې ما وکړل. اوس دلته دا چارت اف اکاونټ ده اصلا دا بیا وروسته اډ کوو لکه ته به سیلز لرې که نه به لرې هو لرم کلیک کېږه. آیا شیپینګ اینډ ډیلیوري به لرې که نه به لرې انکم د ډیلیوري نه او شیپینګ نه لکه زیاتره شیان زیاتره کمپنیانې دا واړه کمپنیانې بولي پیزا مثال در کوم پیزا وړي هغوی کور ته ور وړي خو هغې انکم ته معلومولی شي. صحیح ده څومره انکم پې لګوي. اوس مثال همدارنګ هغه اکاونټونه چې تا ته ضروري نه دي غیر فعاله کا کوم چې ضروري دي فعاله کې او کوم چې نه وي هغه خو کولی شي چې وروسته یې جوړ کړي. صحیح ده او رسټور خپل حالت ته راځي. دا هر یو اکاونټ جدا جدا درته تشریح کوم دا جوړیږي. صحیح ده که نه نیکسټ به کې ښه شول. بس ستاسو انټرویو پاس شوه او کمپنی اوس صرف آماده شوه دی کې اوس دا کسټمایز کول دغه کول ټول مسایل په دې کې دي. صحیح ده که نه اوس پې ورسېدې سوال شک نشته ده.